مونږ دلته کې تاسو نه ووټ غوښتو ته نه یو راغلي. مونږ دلته کې تاسو د یو ملک خلاف بغاوت خبرې ته نه راغلي. مونږ دلته کې تاسو پیژنګلو درکول غواړو. مونږ تاسو ته ستاسو د خاورې پیژنګلو درښودل غواړو. مونږ تاسو ته ستاسو په خاوره ستاسو اولنې حق درښودل غواړو. ستاسو په وسایلو اولنې حق درښودل غواړو. مونږ تاسو ته ستاسو ستان درښودل غواړو. پښتونستان درښودل غواړو. پښتنو مشرانو کشرانو ملګرو په دې خبرو کې وی چې یاره مونږ پښتانه یو. تاسو به هم اوریدلی وي چې یاره خلک وایي چې مونږ پښتانه یو. څوک وایي چې څوک د پښتون نوم اخلي نو دا کام پرست دی. استغفر الله. دا پرست نوم ټکی لږ نه خوښوم، خو کله کله چې د چا د خولې نه واورم نو زه به خفه شم که نه، ځکه چې د کام سره مینه چې ده نو دا پیغمبرانو هم کړې ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې یو پیغمبر هم داسې نه و چې هغه د ټول امت لپاره راغلی. امت هغه به خپل قوم دپاره راتلو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې و چې هغه داسې نه ده چې دا ویلي دي چې زه عربي مې ما هاشمي مې ما، دا ویلي دي. قرآن کې د قریشو ذکر هم شته، قریشو ته پیغام شوی دی. دا هم ویلي دي چې د خپل نسب نه انکار چې دی نو دا انسان مرغونی ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب لعنتي کوي. مونږه سوچ کړی دی چې یاره دا قوم چې دی دا چرته یا د پښتون خبره کول چې دي دا مونږ د مذهب نه وباسي. مونږ کوشش دا کوو چې چرته هم ځو هلته کې مونږه پښتنو ته چې مونږ وایو چې پښتانه شئ، د دې مطلب دا نه چې مونږ ته وایو چې تاسو د مذهب نه باغی شئ یا د یو ملک نه باغی شئ. ګورئ که تاسو غواړئ چې تاسو په دې خپله خاوره شته شئ، لکه څنګه چې عربي په خپله خاوره شته دی، فرانسیسي، چینی، جرمني په خپله خاوره شته دی، ازبک، تاجکستان کې وګوره د تاجکو اولنې حق دی، ازبکستان کې د ازبکو اولنې حق دی، په پنجاب کې تاسو وګورئ پنجابي ښه شته دی، په سند کې ستاسو په سند کې وګورئ تاسو د کراچۍ ته تللي راغلي یئ، نظام تعلیم خو په خپله ژبه کې دی، هغه شناختي کاڼي په خپله ژبه کې دی. ای ته خو تاسو چاونه وي چې یاره تاسو په خپله ژبه کې زده کړو. عربیان په خپله ژبه کې زده کړه کوي. د عربو په خاوره باندې اولنې حق د عربي دی. که موږ لاړ شو 100 کاله مالته تیر کو نو داسې نه ده چې یاره دا خو مسلمان دی، د هر یو مسلمان چې دلته راځي یو شان حق دی دغه، خو نه د عربي په عربو باندې د عربو په خاوره په وسایلو اولنې حق د عربي دی. مسله دلته کې دا چې موږ ته به قوم جوړېدل غواړي. موږ چې څومره تقسیم یو که نه دا یاد ساتئ. ګورئ دا د ډیوایډ اینډ رول فارموله استعمال شوې ده. موږ خبر نه یو چې پښتون قوم دی، خو څنګه دی قوم. موږ وایو که نه چې یاره یو ملا سره کېنه، دغه سره کېنه، هغه به تا ته وایي چې یاره او قرآن کې شته دی چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعارف د پاره دی. بس قومونه قبیلې دا تعارف د پاره دي. تاسو ته چېرته پوښتنه کړې ده چې د دې قومونو تعریف څه دی؟ د دې قوم بس تعارف وي که نه؟ قوم څه ته وایي؟ ما ته خو قرآن دا ویلي که نه چې ستا تعارف چې دی نو دا ستا دا قوم دی، ستا دا قبیله ده. اوس مسله دا ده چې دا قوم په څه باندې پیژندلی کېږي؟ بنیادي قوم په څه پیژندلی کېږي؟ یاد ساتئ. ګورئ ستاسو پیژنګلو قوم دی نو د قوم پیژنګلو د هغه ژبه ده، بېله ژبه، بېله ژبه او بېله لهجه کې بیا فرق وي. ګورئ اوس لکه پښتو بېله ژبه ده، لهجه د بونیر خپله ده، د مردان به خپله وي، دغه شان د افریدو به خپله وي، د پېښور به خپله وي، دغه به خپله وي، د مومندو به خپله وي. دا لهجې دي. لهجه بیل شی دی او ژبه بیل شی دی. ګورئ قومونو پیژنګلو اولنۍ دا ده ښکاره پیژنګلو چې د ده به بیله ژبه وي. تاسو په دې مارغان دا قومونه ګورئ یوازې ځکه خو الله تعالی ویلي که نه چې یاره دا ما پیژنګلو دپاره ورکړي دي انسان ته که نه. دا تاسو دا مارغانو کې به کتلي وي د هر قوم د مارغه به خپله ژبه وي، د هغه به خپل خوی خصلت وي.
دا موت ور کړی دی هغه ته که دا د خپل ډب کړی دي؟ نه، دا خالق ور کړی دي. یاد ساتئ ګوره دا قومونه قبیلې چې دي نو دا د الله تعالی د دې ملک نړۍ ادارې دي او د ادارو څانګې دي. څنګه چې ګوره موږ یو ملک جوړ کړو، پاکستان جوړ شو، بیا سو شول د دې خلک چې واپس چې دی نو هغه تقسیم شول. دی اول خو دې ته متحد شول، بیا تقسیم شول. ولی تقسیم شول؟ په ادارتی نظام کې تقسیم شول. څوک په وابډا کې دی، څوک په پولیس کې دی، څوک په فوج کې دی، څوک په یو محکمه کې دی، څوک په یو اداره کې دی، څوک په بل اداره کې دی. د هرې ادارې ګورې خپله پیژنګلو وي، خپله جامې وي. دا نظام دا هر څه چې دي که نه دا انسان د دې خالق د نظام نه اخیستی دی. زمونږ مت وایي که نه چې چا د خپل نسب نه انکار وکړو هغه ملغون شو، لعنتي شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په خپله سوچ وکئ چې چا د خپل قوم نه ووتل، د خپل قوم د بیل وجود نه انکار وکړو، د خپل بیل وجود هغه حصه پاتې نه شو، د هغه اتفاق نه لاړو، ختم شو. او چې اتفاق نه ختم شو نو یاد ساتئ چې ته خپل کور نشي بې اتفاقه سړی خپل کور نشي بچ کولی. د خپل کور وسایل د کلي شاملات خو لرې خبره ده، د قومي شاملات خو لرې خبره ده. دا پښتنه خاوره چې دا زمونږ شاملات دي. که چېرته مونږ غواړو که نه چې مونږ ښه ژوند تېر کړو، زمونږ بچي چې دی نور په خپل وطن خو پرېږده، زمونږ اکثریت ماشومان چې دي، ځوانان چې دي، هغه په پردو خاورو په پردو نوکرو کې بوډاګان شي. په دومره وسایل ګوره عربي ذکر مونږ کوو چونکې زموږ مسلمان رور دی. تاسو به چېرته یو کس عربي نه لیدلی دلته کې چې هغه به دلته چېرته ګاډی چلوي یا به چا نوکر وي. یو تیل ورکره پیدا کېږي ګورئ ښه، خو په خپله خاوره شته ځکه دی چې د هغه په خپله خاوره اولنی حق ثابت دی. تاسو به چېرته دلته یو فرانسیسی نه کتلی، جرمن به هم نه کتلی. وجه څه ده؟ هغوی دغه فارموله خپله کړې ده چې په خپله خاوره اولنی حق به ثابتول غواړي د خپل قوم، او ثابت کړی دی. د خپلې ژبې اولنی حق ثابت کړی دی. مونږ دې دپاره کور په کور، کلي په کلي، حجره په حجره ګرځو چې یاره پښتنو پښتانه شئ. یقین وساتئ که تاسو پښتانه شوئ نو دا نظام نه دی، دا ستاسو په لاس کې دی. بیا تاسو د یو ایس پی نه یریږئ، تاسو د یو ډي سي نه یریږئ، تاسو د یو دغه عجیبه خبره ده چې زموږ د دا موږ جوړو. دا په د قانون په ژبه کې دي ته پبلک سروینټس وایي. دا زموږ نوکران دي. مسله زموږ د نا اتفاقۍ ده که نه، موږ پوه نه یو که نه. یار دلته کې دا یو شی پیدا کېږي په دې اولنی حق زما دی، که کاڼې دی که هر څه دي، چې ما زه خبر نه یم چې بیا زما اولنی حق دی په یو څیز باندې، نو زه به هغه څنګه خپل کړمه. مونږ تاسو ته سوال کوو چې خپله بیا پیژنګلو وپېژنئ، په هغې باندې متحد شئ. یقین وکئ که تاسو پښتانه شوئ، مونږ کوشش ورو کوو چې یاره د ټولې نړۍ پښتانه په خاصه توګه چې کوم د لامو تراباسي نه پښتانه دي دا خپلو کې سره ورو وتړو. یو کوشش مو دا دی چې یاره پښتانه چې دی نو دا په داسې طریقې سره د یو بل سره وتړو چې د دې پښتني خاورې د پښتون قوم د مالک ثابت شي. که چېرته د مالک ثابت شو د که په هر ځای کې دا ګټه به د کور ته راځي. یقین وساتئ تاسو به کتلي وي په عربو کې چا وخت تېر کړی وي یا نور ملکونو کې، هلته کې وسایلو نیغ په نیغه فایده چې دی ولس ته رسي. باقاعده د تیلو ګټه ده د عربو نو هغه عربي ته رسي، کوم چې دغه خپل عربي دی، مزدور ته نه رسي. کوم مونږ چې تلي یو که نه مونږ مسلمانان یو خو مونږ ته یې نه راکوي. مونږ ته هغه یاد ساتئ مونږ ته خو اقامه چې دی نو د عربي په مشروط وي. تاسو خبر یې مونږ ځان نه ډېر دغه جوړ کړي دي، ساجي په غونډه کې خلک یو. هم زه ځکه بار بار د عربو نوم اخلم چې یاره دا مسلماني مونږ ته ډېره دغه شوې ده که نه. دا یاد ساتئ چې بغیر د کفیل نه تاسو په عربو کې وخت نشئ تېرولی. که چا په عربو کې وخت تېر کړی وي نو هغه ته پته وي کفیل وایي څه ته. په لنډو ټکو کې زه به ووایم چې خاوند ته وایي. د هغه چې دنه پاسپورټ واغستو که نه
نو یقین وساته چې ته چې دی نو ته په عربو کې خبرې د دوباره چرته عربو ته تللی بل ملک ته هم نشي تللی. داسې حال د سره هغوی کوي. زمونږ څه حال دی په دې خپله خاوره باندې؟ زمونږ دلته په ښارونو باندې د پنجابي اختیار دی، د فارسي اختیار دی، د نورو قومونو د خلکو اختیار دی. دې کې مسلماني چرته دی یار؟ دې سره د مسلمانۍ سره تعلق خو نشته دی. زما په کور به اولنی حق د چای لازم دی چې زما به وي، زما په پټي به اولنی حق د چای زما به وي، زما د کلي په شاملاتو به اولنی حق د چای زمونږ د کلي به وي که نه. نو چې دا خاوره زمونږ ده، د پښتون قوم برخه ده. تاسو ته ما یو ذکر وکړو چې ګوره د تاجکو خاوره تاجکستان معلوم دی، د ازبکو خاوره ازبکستان زمونږ ګاونډ معلوم دی، ګاونډیان دي که نه. د فارسیانو خاوره ایران معلوم دی. دغه شانتې د پنجاب خپله خاوره معلومه ده، د بلوچ خپله خاوره معلومه ده، د سندیانو خپله خاوره باډرې معلومې دي. دا پښتنه خاوره چې دا لا مترباسي نه ده، د پښتون قوم برخه ده. ګورې د عالمي دستور مطابق مونږ خبر نه یو، د عالمي دستور مطابق په دې اولنی حق د پښتون دی. دلته چې د بل قوم کس په مونږ باندې افسر کېږي نو هغه که د مرکزي مونږه چونکې جمهوري او دغه کې اوسېږو نو هغه به ګورې ستاسو ژبه وایي، دا ستاسو په عین کې دي. ګورې اب ستاسو دود دستور زده کوي. بده مرغه مونږ خو دا اورېدلي هم نه دي. تاسو دې مشر ووایي چې یاره د ډېر وخت نه د پښتونستان دغه خبر مشره تاسو خو ناست یې که نه، دا مشره دا کشران هم ناست دي. اوسه پورې په دې 100 کالو کې 100 کاله زه تاسو ته یو چیلنج در کوم، په 100 کاله کې که یو که مذهبي چغې والی دی خو آزاد دی، هغه نه خو مونږ ګیله نشو کولی چې یاره دا په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق غږ ولې نه دی پورته کړی. خو زه تاسو ته دا چیلنج در کوم که تاسو باچا خان یادوئ او که تاسو نن بل څوک یادوئ، یاد ساتئ ګورئ چې په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق غږ یو مشر هم نه دی پورته کړی او نن هم د هغې نه نشي پورته کولی. ګورئ هسې د پښتون په نوم باندې تاسو وخوړلی شوئ. ستاسو خاوره پنجاب ته حواله شوه، فارسیانو ته حواله شوه. یاد ساتئ چې دا نن هم تاسو ووایئ، تاسو ته ووایئ چې یاره که ته وایې چې ته د پښتون قوم مشر یې، ته د پښتون غږ پورته کې ووایه که نه چې یاره په پښتنه خاوره ولنی حق د پښتون دی. د نړیوال دستور مطابق ورسره وایه خیر دی چې د عالمي دستور مطابق په پښتنه خاوره ولنی حق د پښتون دی. ووایه چې دا برخه د پښتون قوم برخه ده. نو ولې نشي ویلی؟ د 100 کالو نه ته ولې د غږ نشي پورته کولی؟ ولې وایي چې یاره زه د پښتون قوم دغه یم مشر یم؟ زه د مذهبي لیډر نه ځکه دغه نشم کولی چې هغه وایي چې یاره زه د مذهب د غږ پورته کوم. خو ته خو وایې چې زه د 100 کالو نه یو نیم 100 کالو نه د پښتون قوم غږ پورته کوم که نه. نو بیا ووایه په جار چې په پښتنه خاوره ولنی حق د پښتون دی. لامو ترباسي د پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده. دا نن هم دی نشي ویلی. د بده مرغه مونږ چې دي خلکو څومره غلط کړي یو که نه، او وجه څه ده؟ زمونږ ناپوهي ده. ګورئ زمونږ د سندیانو مشران ډېر دغو کم از کم نظام تعلیمي په خپله ژبه کې حاصل کړی دی. تاسو به کتلي هغه ورځې یو هوټل دغه سره وران شي ورته وایي چې اوزه دا د سندیانو خاوره ده. تاسو دلته چاته ویلی شي؟ ورئ مسله دا ده چې په هره پارټۍ کې چې موږ یو هر ګوند چې موږ ووټ ورکوو په سر سترګو ورکوو ورته خیر دی. خو موږ وایو چې پښتانه شئ. که موږ حقیقت کې ګورئ اوس پکار دا دی، زموږ دا کوشش دا دی چې موږ پښتنو ته ووایو چې یاره صحیح ده، ته مذهبي ګوند کې، ته په لیبرل ګوند کې، ته نیشنل ګوند کې، ته بل ګوند کې، ته بل اوسه، خو ته اول پښتون یې، ته خدای پاک پښتون پیدا کړی. ستا فرض دی چې په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق غږ پورته کړې. سندیانو کې مولیان شته دی، عربیانو کې مولیان شته دی، او د هغه ځای نه خو موږ وایو چې دا دین موږ د هغې ځای نه راوړی دی که نه. تاسو ملیشیا ته لاړ شئ، نور انډونیشیا ته لاړ شئ، موږ نه اوس پکې ډېر مسلمانان دي. وګورئ تاسو
اولنې حق به د هغوی د خپل قوم د هغوی د خپلې ژبې وي ځکه کامیاب دي. ګورئ نظام تعلیم د ملګري خبرو کا چې په پښتو ژبه کې که تر څو تاسو په خپله ژبه کې نظام تعلیم نه دغه کړی دا یاد ساتئ چې ښه ورځ به مخکې وي تاسو به ورپسې تاسو ته زه دا ځوانان دي تاسو انټرنیټ کولاو کوئ وګورئ چې په دنیا کې څومره قومونه ترقي یافته دي او په هغې کې وګورئ چې د څومره ترقي یافته ملکونو بنیادي زده کړه په پردۍ ژبه کې ده. زموږ دا خیال دی چې په ټوله نړۍ کې انګریزي ده خو ګورئ د یورپ په خواوشا نه په فرانس کې انګریزي شته دی څوک یې درسره وایم نه په جرمني کې شته دی نه په ډنمارک کې وړوکی شانتې ملک دی زیات نه زیات به زه به 80 لکه او یا 1 کروڑ آبادي به حساب کوم هلته کې په ډینش ژبه کې نظامي تعلیم دی. ځکه ګورئ یاد ساتئ چې دا پوهه نه ده دا پوهه دا خو نن ساینس وایي دا په خپله ژبه کې زده کړې سره راځي خو د بده مرغه تاسو مونږ خبر نه یو که نه مونږ وایو په خپل بچي ته پردۍ جامه واچو او د پردۍ ژبې سکول ته یې واستو. دا هیڅ کله چې زه چونکې د ساینس یو طالب علم یم د ډي ان اے په ژبه کې چې ماشوم ته زده کړه ورنه کوي قطعا سوال نه پیدا کېږي چې ته په قومي توګه ترقي وکړي. ګورئ چېرته هغه جینیس به وي دغه به وي چې یاره هغه چېرته لږ داسې دغه لاړ شي چېرته ساینسدان او دغه در کې را پیدا شي. خو نور تاسو وګورئ تاسو د یهودیانو اکثر موږ د یهودیانو خلاف ډېر لګیا یو که نه یهود نه ژبه ورکه وه. ګورئ د دې ژبې اهمیت ځکه ته یم هغوی نه عمراني ورکه وه بیا یې را پیدا کا نن په اسرائیل کې چې دی نو په عمرانۍ کې نظامي تعلیم دی په 50,000 نه زیات غټ ساینسدانان هغوی را پیدا کړي تاسو سره څومره دي د هغوی آبادي به زیات نه زیات 1 کروڑ وي 1.5 کروڑ وي ستاسو صرف په پښتونخوا کې 2 کروڑ اوسېږي څومره مو را پیدا کړي په پردۍ ژبه کې تاسو سره ګوره تاسو پردي کار دپاره را پیدا کېږئ لږې پرزې را پیدا کېږئ لږ دې خبرو ته غور وکئ. مونږ دلته راغو تاسو ته مو دا سوچ درکو تاسو ته مې ووایي چې یاره دا شی تاسو به داسې وبدلوئ دا ځوانان به یې بدلوي یار ترقي خو چې دا دنیا چې دی نو په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه کړې ده ته ما ته ولې وایې چې یار په پردۍ ژبه کې زده کړه وکړه زما دې جامه کې ولې څه چل دی ته ما ته زما بچي ته وایې چې یاره ته په پردۍ جامه کې به راځې دا د ګورې د مسلمانۍ ژبه جامه کوي نو زه د عربیانو دی بیا دا د پښتنو جامه ده دا زموږ خپله جامه ده دې سره د اسلام په ټسل کې مه راځئ زما په جامه کې زما په ژبه کې چې تر څو زده کړه زما بچي ته ور نه کړی شي ګورې زه په قومي توګه پرمختګ ممکن نه دی. که تاسو کې څوک سکول ښوونځي دغه کوي خپل دغه وي سکولونه وي ښوونځي وي لږ غور وکئ تاسو موږ چا دپاره خپل بچي تیارو د بده مرغه تاسو ته به اندازه نه وي موږ چې زموږ کله ډېرې ګیلې راشي د پښتنو په نوم باندې چې کوم سکولونه جوړ شوي دي هلته هم نظامي تعلیم چې دی نو هغه په پردۍ ژبه جامه کې دی د انګریزانو په ژبه جامه کې دی. زه پېښور کې چونکې اوسېږم پېښور په سرکاري سکول کې چې دی نو حکم وشو چې یاره نظام تعلیم چې دی نو دا اوس انګریزي ده او پینټ شرټ به اچولی کېږي. زه لاړم پرنسپل صاحب سره کېناستم چې یاره وجه څه ده یاره وایي بس اډر دی ما ورته ویل چې لږ ما ته دا اډر وښایه دا څه اډر دی اډر چې ما وکتو هغې کې لیکلي وي چې یاره که مور پلار غواړي نو داسې کوي که نه خو اول خبره خو دا ده ما ورته یاره چې چونکې زما بچی هم دې سکول کې سبق وایي نو زه نه غواړم د هغوی هغه دغه ته خو وګوره چې زما بچی په کم کلاس کې دی هغه ثابت کلاس پینټ شرټ نه شي او هغه بس زور دی خپل دغې دی یاره نور خلک وایي چې ورې که خو زه دا یعنې ما چې ولې اخر دنیا زه ته خو هغه کم از کم یو پرنسپل لیول سړی تا به دنیا کتلی وي انټرنیټ خو شته که نه وګوره چې د دنیا په کم ترقي یافته ملک کې په پردۍ ژبه جامه کې زده کړه ده
ما چرته ونه کتل چې یاره یو جاپانی چې دی نو هغه د بل جاپانی سره په پردۍ ژبه کې خبرې کوي. خو زما ځوان دومره احساس کمترۍ کې دغه شوی دی چې هغه غواړي چې زه یو څو خبرې په انګریزي کې وکړم. ما زده کړه په پښتو کې نه ده کړې. ما هم د هغې نظام نه کتلی دي چې یاره د هغې نظام څنګه دی او دا زه دلته څه کوم لګې. یقین وساتئ موږ چې ورته څه پرونونسیشن وایو که نه، ما د تکړه سکالرانو پرونونسیشن غلط لیدلی دی. ولې وې ام ځوان خو پرېږده که نه، ولې وې اخر ضرورت څه دی؟ ذهني مریضان کړي وګورئ. زه په دې فخر کوم چې زه پردۍ جامه واچوم یا څومره د فخر، دا یقین وساتئ دا د فخر جامه ده. ګورئ پردۍ جامه د نوکر وي، خپله ژبه جامه چې ده که نه دا تا ته فخر درکوي. پکار دی چې موږ په دې کې فخر وکړو. دا ما ته الله تعالی را کړې ده. ملګرو ډېر وخت منالمه، خو دغه زړه مې درته ذکر ښکاره کو چې دلته چونکې ځوانان هم ناست دي، غور شور وکړئ. که موږ غواړو چې پښتانه شي نو یاد ساتئ چې موږ به د دې هر څه نه ځان خبرو، د خپلې خاورې نه، د خپلې ژبې نه، د خپل بیل وجود نه، د خپلې جامې نه، او دې سره به مینه را پیدا کوو. دې دپاره لازم دی چې موږ به پښتانه کېږو. الله مو خان لره. ډېره مننه. الله مو خان.